د اسلامي امارت مسؤلین په ټولو برخو کې لکه څنګه چې د ټولګټو چارو وزارت د سړکونو د پلونو د لارو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي، همدارنګه نور مسؤلین د اقتصاد د مالی او اداري برخو له مستضعفو نیازمندانو اړمنو خلکو سره د مرستو په برخه کې، همدارنګه د تعلیم او د صحت او د نورو سکتورونو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي. دا هڅې په ټول هیواد کې جریان لري. د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د تیر شل کاله د اشغال په مقابل کې شپه او ورځ هڅې وکړي او هیواد یې بشپړ د اشغالګرو له شتون څخه پاک او آزاد کړ. له دې وروسته د هیواد د بیا رغولو جهاد او هڅو ته مټې رانغښتې دي او په دې لاره کې الحمدلله تر دې حده تر اوسه پورې ډیر بریالی، سنجیده او معقول روان ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې د هیواد 34 ولایاتو کې ټول پرګنې، ټول قومونه، ټول اقشار د اسلامي امارت له زړه حمایت کوي او له همدا وجه ده چې تر بشپړ امنیت لاندې دغه پروژې تطبیقیږي او خلکو ته د کار زمینه پکې برابریږي او د اقتصاد د هیواد د پرمختګ او د هیواد د شرازۍ لپاره مؤثر ګامونه پورته کیږي او اسلامي امارت ان شاء الله ودې ته ژمن ده چې د هیواد په ټولو برخو کې به د په ځانګړې توګه د عمراني برخو کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې لا مؤثر او حمایوي ګامونه پورته کوي.